اسلام د منځونو نوم نه دی، دا دنیا ته د آواز ورسوي. او په دې خبره چې ما سره څوک غږیږي، دا غز او دا میدان. الله تعالی دا دومره سمندرونه، دا دومره هواګانې، دا دومره شمسی قمری نظام، دا دومره سیارې و اسمانونه او نامعلومې ځمکې، دشتې، غرونه، جناور، حیوانات، نباتات، جمادات، پتہ نشته څومره لوی کائنات الله پیدا کړي. چاله پیدا کړي؟ انسان لا. او دا انسان یو منزل پیدا کړي، هلکه ډېره د تاوان سودا نه ده. دومره لوی دنیا او د دومره غرونه او دومره مزې او دا ښځې او دا بچي او څلور ښځې او زامن او لوڼه، نو وسیع کړوسي ځمکه او اسمان، دا الله تعالی تا هر طرف نه ساتي. سیاره در باندې راغورځي، هغه یې دنه نیولې ده. اسمان در باندې راغورځي، هغه یې دنه نیولې ده. ځمکه چوېدل غواړي، هغه یې در باندې نیولې ده چې ونه چوي. سمندر در باندې راختل غواړي، هغه یې دنه نیولې ده. هر طرف نه دې ساتي او دا دومره خواري دي کوي او دا دومره کائنات یې تاله جوړ کړی دی، جنتونه یې دله جوړ کړي دي، او ته یې یو منزل تیار کړی. هسې ته سوچ وکړه، د یو منزل په بدله کې دومره نظام تاله درکوي. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. دا خو ورته هغه ازل کې ملایکو ویلي چې ای الله، که تاله د سجدو د لمونځونو د عبادتونو ضرورت وي، نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردګاره موږ به دې ټوله ورځ سندرې وایو ستا د صفایې. او داسې ملایکې موږ کې شته چې ټول عمر په سجده پرتې دي، ټول عمر په قیام ولاړ دي، ټول عمر په طوافونو دي. رب تعالی څه ضرورت دی چې دا بوتکی جوړوي؟ هغه ته چې انی اعلم ما لا تعلمون. دا مړه د منځونو له نه پیدا کومه، دا به زما قانون چلوي په دنیا باندې. دا به ټرمپ هم زما د قانون لاندې څومره سرکشي چې وي، زما دا بندگان به لګي او زما قانون به په سرکشو خلکو مني. روس به زما خبرې ته تابعدار کوي، د قطک لاندې به ورته وایي چې قانون به زما د رب منې. ته څوک چې ته زما رب قانون نه منې؟ ټیک دی، کفر کوه، مونځ مه کوه، روژه مه ساته، حج څه شی دی چې خوښي، شراب څکې، هغه خپل کار کوه. قانون به د چا منې؟ زما د رب قانون به منې. برطانیه به زما د قانون لاندې راولي، اسرائیل به زما د ډنډې لاندې راولي، هندوستان به زما د ډنډې لاندې راولي. په دې ټول کائنات لکه څنګه چې تکویني طور باندې زه بادشاه یم، دقسې به زما نظام هم په دغو باندې چلیږي. لکه څنګه تکویناً زه د دوی حاکم یم، دقسې به زه معاملاتو کې هم د دوی حاکم وم. دا انسان ما د دې نظام دپاره پیدا کړی. ستا خیال دا دی چې نه جي تش منځونو باندې موږ ته دا هر څه راکړي شوي؟ تاله زه 2000 رکعته نفل کوم، یو عمر له ځمکه راکوي. تا ته به زه ووایم چې زما د ټول عمر منځونه ستایي، یو پټی خو راکوي. نو تا ته الله تعالی علیاذ بالله دومره ساده ښکاري. تا له په یوې سجدې او په تش بانځه باندې به تا ته د دومره کائنات دنیا هم دله جوړه کړه، ولته هم دله د یوې دې دنیا په لسچنده جنت درکوي. یاره ډېر هوښیار یې، ډېر هوښیار انسانه، یا خو سوچه کم عقل یې. زما په دې خبرو پوهېږې؟ ته یې دې له نه یې پیدا کړی چې ته به منځونه او روژې او حجونه کوې او بس ناست به وې، خورا او بتروم له ځه، خورا او بتروم له ځه. نه نه، دې ډیجیټل سیسټم ته نه یې پیدا کړی، ته یې دې له پیدا کړی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله فرمایي دا هغه ذات ته چې هغه رسولان لېږلي دي د دې دپاره، بالهدى ودين الحق، دې رسولانو ته قانون حق ورکړی دی. څه دپاره؟ ليظهره على الدين كله، چې دا قانون په دې تمامو قوانینو باندې بر وګرځي. خلکو زړه کې دا خیال دی چې دا نه جي بس جي مونځو جي سبحان الله، مولا ورته د مانځه نه داسې شی جوړ کړی. والله دې رحم مسلمان ډېر په تاوان کې، ډېر په تاوان کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونځ مکه کې نه کو. تاسو روایاتو کې خو راځي چې دار ارقم کې مونځونه کول، بیا مکې له ولې تلو؟ مانځه پابندي خو پې نه وه، وپې د روژې پابندي پې وه، د حج پابندي پې وه. څه ورته ووي؟ ورته ووي چې تورې به نه راوړې، ډنډه به زمونږ منې، صلح حدیبیې کې ورته ووي قانون به زمونږ وي
او نور راسه ټول ورځ بیت الله نه تاویږي ویلی وته کني وی ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه باوجود بیا مدینه ته لاړ مانځه پابندی نیوا د روزې نوا د حج نوا د ذکر نوا د فکر نوا وته وی چې خپل دین باندې عمل کوا او جی که خځه غاړي خځه بدل درکو پیسې غواړي پیسې بدل درکو که حکومت غواړي حکومت بدل درکو کم حکومت دا من چې کم قانون چلو دا ته چلاوه غوتی جنانه دا نه زه به بل چلو مې نه مسلمان چې په دومره خبرو نه پوهېږي خو نه به پوهېږي